پر پاکستانی پوځیانو د ټي ټي پي خونړی برید د یو درجن پوځیانو هلاکت د وسلو غنیمت کېدل او پاکستانی پوځ لخوا پر افغانستان د برید خبرداری. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پښتونخوا په قبایلي علاقه تیرا کې وسلوالو د پاکستاني عسکرو پر یوې پوستې برید کړی چې 6 تنه پکې هلاک شوي او د 2 تنو یې سرونه پرې کړي، 12 تنه نور ټپیان او د جګړې پر مهال 4 تنه نور وسلوالو له ځانه سره وړي دي. خو د ټي ټي پي رسنیز فعالان بیا وایي 12 پوځیان یې وژلي دي. په ټولنیزو شبکو د پاکستاني استخباراتو اړوند ادرسونه ادعا کړې چې د پاکستاني عسکرو په ځوابي برید کې 4 وسلوال هم وژل شوي دي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې. وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې چې تر عملیاتو وروسته له پوستې څخه وسلې او مهمات وړي او همدارنګه یو امریکایي ټانګ هم سوځولی دی. یاد برید یو ځل بیا پاکستانی پوځ غوسه کړی او اړوند رسنیو پر افغانستان د حملې خبرداری ورکړی. د پاکستان پوځ اړوندې پاڼې لیکلي کمزورتیا یا رغلته بلنه ورکوي. پاکستان باید د ټي ټي پي ترهګرو ته د اوسپنیز ګزارونو مټ ځواب ورکړي. پاکستان به خپل هوایي ځواک په افغانستان کې د ټي ټي پي د خوندي پټنځایونو د ختمولو لپاره وکاروي، ترڅو چې موږ په ټي ټي پي یا د طالبانو رژیم باندې بریدونه ونه کړو. په خیبر کې د نن ورځې په څیر بریدونه به دوام لري. ستونزه په افغانستان کې ده، خو موږ په پاکستان کې د حل په لټه کې یو. د عزم استحکام عملیات باید په افغانستان کې ترسره شي او ورپسې په پاکستان کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس هدفي عملیات ترسره شي. دا د مخ وړاندې تګ لاره ده. افغان طالبانو بیا تر دې وړاندې ویلي چې افغانستان کې د ترهګرو مرکزونه نشته او که څوک پر افغانستان د حملې اقدام وکړي نو د افغان حکومت د سخت او غاښ ماتونکي ځواب سره به مخ شي چې مسؤلیت به یې د تیري کوونکي هیواد په غاړه وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.